په ژوند کې به ډېرې خوشحالۍ لرئ، د ډېرو نعمتونو څخه به برخمن یاست، ښه وظیفه به لرئ، ښه ژوند به لرئ، ښه دوستان به لرئ. پس یو څوک راپورته کېږي ستا هېڅ خوښي او دوستي نسي زغملی. مثلا تا ته په یو داسې سترګه ګوري چې د یو حریف او کینې په سترګه ته ګوري، حسد در سره پالي. ته حسد مه ورسره کوه. ته هم یو څو اتیا درجې خپلې ټولنیزې اړیکې مه ورسره خرابوه. فقط یو کار وکړه، هغه د خدای تعالی جل جلاله د رضا په خاطر 2 رکعاته لمونځ وکړه او دې د خدای تعالی بنده ته دعا وکړه چې یا الهي دغه انسان ته د ژوند دونه خوشحالي اسرحتونه او خوشحالي ور په برخه کې چې زه او زما خوشحالي یې بیخي هېرې سي. تاسو دغه تجربه وکړئ او د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې دعا ورته وکړئ. حسد او کینه نفرت زیږوي. حسد او کینه مو په خپله کورنۍ او ټولنه بې باوره کوي. حسد او کینه تاسو ته د قیامت د ورځې د میزان د ورځې حساب سختوي. که څوک ستاسې سره حسد کوي، تاسې مه ورسره پالئ، بلکې تاسې د خیر دعا ورته وکړئ تر څو خدای تعالی جل جلاله موږ او هغوی ته هدایت د نیکو وکړي. السلام علیکم ورحمة